د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګرو چې زموږ چینل باچا بشر نوي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره ضرور پریس کړئ چې تاسو ته نوې ویډیوګانې ډېر په اسانه میلاویږي زما طرف نه. ټولو ملګرو ته سلامونه او د سلام نه وروسته چې یاره کومه ویډیو ده د علیشه زوی وشو نو عجیبه خبره ده باجه ورته له واده شوي زوی وشو. ټول حقیقت هم خبرو چې یاره زوی د کوم طرف نه راوړل کېدای شي هغه بل طریقه باندې چې کېدای شي هغه باندې راوړی. ویډیو تر اخره پورې لازم وګورئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. ملګرو څنګه لیخې برابر څنګه چې تاسو ته پته ده ملګرو چې یاره د علیشه هغه کومه غویمه چرونه په دې باندې ما څو ویډیوګانې وکړې او ما تاسو ته ویلي هم ده چې یاره د دوی چې کوم ګیمونه دي دا به زه خلاف راولم او دا به زه تاسو ته دروغ ثابتوم نه. بالکل دوی له اول هغه کوم یو واقع چې راغله چې یاره مطلب دا باجوړ ته واده شو. د باجوړ زلمي ډېر کار وکړو په موږ باندې احسان وکړو. دغه بړواشا چې کوم وی که نه داود شاه نه دی خو بړواشا دی. نو دا قصه چې ده کومه کوله په دې سیټ تاسو سره چې دا لږه شارټ کلیپس دی تاسو له اول دا ویډیو ګورئ. دا لږه ویډیو ګورئ دا د کتو نه ده. تاسو ګورئ دا چې دا په کوم ډول دا رانډی ده دا ګورئ. تاسو چې دا کومه ویډیو ګورئ دا چې په کوم سینګار او په کوم ډول باندې پرته ده او کومې نخرې په ځان باندې کوي دې ته د کیمره چا نیوله سونیا شاه ورته نیوله. کوم چې یو بل چلی دا بړواشا چې لګي دا دواړه چې چلی نو تل لعنت شه په دو باندې. د هغې نه بعد د واده قصه خو ختمه شو. خپل یو ګیم دی بس چینل مخکې کوي. ټولو ملګرو ته خواست چې تاسو کله د ام یو اس چینل لرئ چې د دوی کوم چینل ډیسلایک وای او بل دا چې راپورټ ورته پې وای نو انشاءالله دوی ته به د دغه چینل نه څه انکم نه راځي. اوس بل یو روان کړلی هومون 007 چینل لږه څه دی نو ټولو ملګرو ته خواست ده چې دا وله سبسکرایب اړو کوئ ما او بله دا چې ډسلایک ورته وایي چې یاره دوی د خپل عمل نه په خپله قلار چې ځکه چې تاسو ټول د دوی خلاف یې نو دا دوی به په خپله باندې د دغه عمل نه قلاریږي. نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره دا والا ډسلایک کوئ. بله مین خبره دا ده چې دوی کوم وي چې یاره دې واده شو نو د واده قصه خو دوی له مونږ بې نقابه کړه بیا یې وي چې یاره زهر یې وخوړو. نو د زهر وا قصه ستاسو خیال کړو چې به اسلام آباد که راتلي وه ترور که راتلي وه زهر یې وخوړو او د هغې نه بعد چې کوم دی نو بس اوس بیا ژوند دی بیا ډانس کوي. عجیبه زهر و. دغه هم دروغ وي دی د خنزیر بچي دروغ وي دغه د رنډۍ لور هم دروغ وي چې یاره زهر یې وخوړو. نو دغه هم دروغ دا د دوی خپلې یو ډرامې دي خپلې ډرامې دا خپل بس یو ډرامې کوي او په دغه ډرامو باندې لګیا دي بس یاره خپلې چینل یې مخکې کوي چې یاره موږ ته دې انکم راشي. د هغې نه بعد ملګرو تاسو ته که پته یاره د دوی بل یو دغه راغلی چې یاره داود شاه چې کوم دی بړواشا چې کوم دی هغه یاره زه په لالا ټي وي مختلف قسمه لاټین ماما او یوه سوړمار چې کوم چینل دی او یا منجن ماما وغیره دا قصې مې سې کړي چې یاره په دو باندې زه اف آی آر دفتر ته به ځم راپورټ به پې کوم دا سایبر کرایم کیس به پې داخلوم چې یاره دوی زما د لور نه قلاریږي. ستا لور چې کوم عمل کوي او دا ته چې په کوم انداز چلی په کومو نخرو باندې چلی او کوم قصې مې سې چې ورسره کوې نو دا د ناقابل برداشت شي او نه دا څوک برداشت کولی شي او انشاءالله ټول پښتانه د دې خلاف شي چې یاره دا د دې خپل عمل نه چې دا د دې خپل عمل نه قلار شي. او بله دا ده دا ما چې تاسو ته کومه ویډیو پلی کړله داسې قسمه رنډۍ چې کومه ده داسې قسمه ښځه چې ده دا به څوک خپله ښځه جوړه کړي یا به د خپل کور ته څوک بوځي هغه به هم غټ پاکلی خو دا هم د دوی خپل یو ګیم و او هغه ویډیو ما تاسو ته ښودلې وه کومې کې چې دوی واده شوی دی یا پټوی ورکړی هغه واده هغه جوړه چې کوم دا د دوی په ډرامه کې چې د دې سین کوو د هغه ډرامې نه راچوت کړلی هغه پټو او دا بل دغه چې کوم دی چې یو ملګري واده به نو هغه ملګرو سره موږ رابطه شوي او ما سره رابطه شوي چې یاره دا زما د ملګري واده و او دا د هغه پټو دی دغه وایرل شوی دی چا چې وایرل کړلی موږ هغه له سزا ورکړله باقاعده هغه دغه خپل کار دی. خو دوی چې څه قسمه خبرې هم راغواړي څه قسمه خبرې هم کوي بالکل دروغ وایي بالکل منافقت ته ده هېڅ هم نشته نه دې زهر خوړلی نه دا واده شوي دی نه به دا واده شي نه دا زهر خوړی شي هغې خوند اخیستی دی بس ګوره هغه ورته دا په موبایل نیولی دا په لغړه باندې ډانس کوي. نو ټولو ملګرو ته صرف خواست دا دی چې یاره د دوی چینل مه سبسکرایب کوئ بله دا چې ډسلایک ورته وایي په کمنټسو کې چې څومره هم کنځل د اوسه کېږي دا ورته کوئ. انشاءالله هار به نه بیلي هغو خو هار نه بیلي ځکه چې موږ ټول یو هغو 3 کسان دي په کار دا دی موږ چې دا 3 کسان موږ مکمل د دې دنیا نه تورې کړی وی توبهګار کړی وی خو به هر حال لا وخت په لګي نو ټولو ملګرو ته خواست چې یاره ډسلایک ورته پې وایي او په چینل ورته راپورټ کوئ.